نو خدای مو راول دا دې په ښه درولې حاجي لالا محترمه ښه یې شکر تاسې ښه یاست نن مې نو داسې سړی درته راوستلی دی حاجي لالا دلته ته څه فکر کوې کمزوري خلک راځي یا نو خو زه د دربار ته دغسې خلک راولم دا معلم صاحب دی دا د ګرد دا بیا د شاعرانو معلم صاحب دی څنګه د شاعرانو معلم صاحب دی دی چې دی د کندهار په سطحه بلکې د ګرد افغانستان په سطحه ډېر ښه شاعر دی نو خو داسې ورته لکه ته معنا داسې سړی د شعرونه نه دي دا نو بیا وخت ما لیکله ښه و څه وخت چپ څه غږ مه لره دروسې نه دی لیکلی ما نه دي لیدلي غوږ ونیسه یو وخت ما شعرونه لیکله زه بیا دا مکتبو ته تلم ښه و دغه لکه دا معلمان نه ده ته داسې معلمان به راته ناست وم هغو ته شعرونه ویل هغو بیا خپلو شاګردانو ته ور زده کول دا ګرد معلمان به شنه د ژړا پراته داسې شعرونه ما لیکل شنه د ژړا څنګه و شنه د خندا یې دا د ژړا شعرونه نه لیکي حاجي لالا یو ښه جذباتي شعرونه دي تا به هغه لیکل یا هر رقم شعرونه د مینې شعرونه دا د رخشو پر شا چې لیکلي دي دا اوس دا ګرد زما شعرونه دي هغه وخت راځي ته مین وې نه یا ما دې څه لیکله یا نو زه به دا داسې سړی دی پوه شوې چې دا ډېر لوړ شعرونه ته زراغ مه لره معلم صاحب ښه مېلمه وروره ستا دی معلم صاحب چې دی دغونه ډېرې خبرې کوي ته خپل نمرات ووایه ما ورته خپل بانډار کو معلم صاحب نه دې لکوه مننه زما نوم ایاد خان همت دی ایاد خان همت صاحب دا نوم ما اورېدلی دی یو ځای چېرته اورېدلی دي والله که والله ما اورېدلی دی د خلکو څه لیدلی به دي اورېدلی به دي نه نوم کله یا ما اورېدلی دی ایاد خان همت داسې نه په بانډار کې مې اورېدلی دی چې داسې شاعر خدای دې راوله همت صاحب بس همت صاحب بلا چې راځې معلم صاحب همت صاحب د سر راوله همت صاحب خو نو جلا سړی همت صاحب څه مصروفیت لري ما لنډۍ خو چې یو ابالا په دغه کوټه کې پراته یو د لې زاړه سپولو زه خو کار کوم دا خو دا غالۍ مې هوارې کړلې دا کمبلې دا ګرد مې سره صفا کړه تا چې وکړه ښه ډېر کار دې کړی دی ښه همت صاحب زه ونې په داینو مینه کې ننوایم کوم اوهو دا ګور امام هم لرم امام او بس امام چیرته امام د کو حضرت بابا کې دي حضرت بابا کې سړی امام ولري باینو مینه کې ننوایي ولري شاعر هم سیبسي او ډېر داسې مثلا راپورته د کندهاریانو پر چم لوکس ژوند دی ستا په رقم شاعر نه دی ته په امام کې در اوسه لمبېدلی حاجي لالا یا زه په لووالۍ کې لمبېږم او خو په خبر یم نو په امام کې ولې ورځ نه لمبېږم په تاجکستان کې په لووالۍ کې لمبېدی هلته خو داسې امپیتري ورسره کیسې مه یادوئ وم را مېلمه به وایي دا څنګه حاجي لالا ما چې ته بل ورځ ویله مال په تاجکستان کې زه سونا ته ولاړم چې دا ورننوتلم ګر سره لغړ دی هېڅ شی نه دی اغوستی مسلمانه د خدای د هغسې راووته ما دا څه حال دی ول دلته چې راځې دا رقم به لمبېږي ما داسې خو زه نه کوم زه خو مسلمان یم د خدای مسلمانه زه د افغانستانه راغلی ول دا ګر مسلمانان دي انډیوال سړی ما زه داسې نه لمبېږم ول بالا دې هغه ټکټ واپس دي معنا ولاړئ والا مخې لکوه قرار راووتم هلته په تاجکستان کې بیا خپله لو واله سته هلته ولمبېدم اوس نو دوی هر ګړی ما ته په تاجکستان کې لو واله ده په تاجکستان کې لو واله حاجي لالا هم لو واله ورته وایي معلم صاحب هم لو واله په پښتون هم لو واله یې بولي معلم صاحب دا چې ده په ما تعلیم کړی وای و د کوچنیوال څه اوس به زوم یا به داسې کتاب یې شی به مې کړی وای و نو تا حاجي لالا ما تا ته ویله چې راسه مکتب ته اوس معلم صاحب څه وایي بیا په خوله کې ور ولوېدې معلم دلته هم غټه مینا خبرې نشي زده کول دی دې بعده مکتب شروع کوي بیا به کتاب لیکي دا ستا د کتاب دا سره لرې ده پر دغه دې نظر نه کوي رانو او دغه کمبلې چې ډېر ښایسته کړم دا خو زه پرون لاړم دغه ته ازبکستان ته پرون لاړې و پرون سهار چې دا راکښېنستلم پر باسکله یا رغمه لره نو پوه شوې چې د املا الله اکبر ما پر آس پښه واړوه دا مخکې راګرځي په تر بخارا تېر سوم په سمرقند کې مې بیروک ووهل او داسې په دوړه ولاړې په دوړه راغلې سر خلاص که نو آس چې داسې په سلواتیا کې روان بیا نو زما آس نو دا مې هلته رانیولې پرون و داسې په تاجکستان پسې رالمه لنډ بار داسې د بولدک پر خوا راواوښته نو اوس مې بالا دا جواري ګور دا داسې څه د غم یې افغانستان بوی یې دوړو بوی یې ځینې یا د دوړو بوی یې نه سم په کڅوړه کې غټو پلسټکانو کې راواچوه پر دا لاره د آس دوړې ډېرې نو خامخا پر کېږي ته ستا د علاقه دا معلم صاحب چې لکه وه همت صاحب ما نوم نن ما همت صاحب راوستلی صاحب به داسې وکړو معلم صاحب چې ځي دا کتابونه به راپرېږدي دا یې په دغه راوړي دغه څه وایي تا ول چشتي دا مې ستاسې دپاره راوړي دي د دې به انشاءالله
او همت صاحب محترم مه خوشحاله کېږه اجل الله ته د کتاب یو څه دغه کتاب دا او اجل الله کتاب هم تازه چاپ شوی دی تازه چاپ شوی دی هغه به خبرې نورې کوو دی دیوارې څو شعرونه راته ووایي چې ګرسره څه شی لیکلي دي وایه به ورو ته نیوکه پکښې لرې نو یا نیوکه نه لرم خوند پر اخو څنګه معلم صاحب یا د ده خو همت صاحب شعر نو چې څوک وایي واوري اوس به واورو باره به همت صاحب ته خو یو شعر وتویل شعر به دا کتاب څه درته وایم اجل الله ته یو شعر ووایه چې د صفت د یو چا کوي باید هغه شی وویني چې دی څنګه دی معنی او عجبه ښایسته کتاب دی دا یو اول کتاب دی همت صاحب دا مې دوم کتاب چاپ کړی دی یا درې دانې دي همت صاحب یا چاپ کتاب دوهم دی یو کتاب بل مخه یو لري بل چاپ شوی دی دا بیا دوم چاپ شوی دی ښه خیر ته دغه راته ووایه نو خو بل کتاب به جمې دا نه راوړی معنی او عجب ښایسته نوم یې دی دغه کتاب د کوم یو لمر څڅېږي وی هغه ماشاءالله دا د دې نوم چې دی سپلنې هم نظر کړ ته د دې وایي سپلنې هم نظر کړ همت صاحب ته یو شعر وتویل راځه زه په سخته کې د شمېر یم همته زه په سخته کې د شمېر یم همته معنا داسې د کمزوري ورځې سړی نه یم ته اوس ګوره زه څنګه درته معنا کوم سم د کلک گزار په څېر یم همته زندگی د یتیم پښه زه یې څپلی یم زندگی د یتیم پښه زه یې څپلی یم نیم په پښه یم نیم تر تېر یم همت وای دا په شل واره ویلو ارزي دا بیا ووایه زندگی د یتیم پښه زه یې څپلی یم نیم په پښه یم نیم تر تېر یم همته خدای خبر چې د جانان به زه په یاد یم خدای خبر چې د جانان به زه په یاد یم زه له خپله ځانه هېر یم همت زه چې ډېر سم بیا لږېږم تجربه ده زه چې ډېر سم بیا لږېږم تجربه ده زه چې لږ یم خورا ډېر یم همت یعنې غټه باید سړی ځان ته ونه وایي هر سړی راڅخه خپله ګټه اخلي هر سړی راڅخه خپله ګټه اخلي د چا زور یم د چا زیر یم همته دا عجبه ته چې هغه د سپارې زورو زیری را په یاد کې دي دا بیا ووایه هر سړی راڅخه خپله ګټه اخلي د چا زور یم د چا زیر یم همته زما وزن د جانان په شتون تړلی کله من یم کله سیر یم یعنې که جانان دغه کوي زه به هم لوړ یم که نو یعنې بې جانانه موږ تاسې معنا بلد نیم د جانان څوک دی راغمله رالکه تا په ارشي دي کاري جانان راوړښی نو همت صاحب یو بل شعر راته وایي داسې په یوه یوه سر نه سر ورځي اول اوبه وڅښه باره بیا بل شعر پسې راته وایه یا دا خو سم غوښن شعرونه دي غوښن دا ډېر معناداره دي بسم الله او ژور دي سړي ژر فکر نه وکړي اجل الله شعر دی د رکیب څخه په دې ساته اشنا مخ د رکیب څخه په دې ساته اشنا مخ سیوري هم سي تورولی د رڼا مخ په خالو به څه رخسار راڅخه پټ کې په خالو به څه رخسار راڅخه پټ کې په مرغانو نه پټېږي د فضا مخ سر دې په خلاصېږي و دا مرغان چې هوایي هر څونه په دا فضا کې روان بیا هم لمر معلومېږي پېژندل مې تنهایي خو دومره هم نه پېژندل مې تنهایي خو دومره هم نه چې له ما څخه به هم اوړي زما مخ وده دا بیا اورو پېژندل مې تنهایي خو دونه هم نه معنا د بېلتون و د تنهایي د دې سره عادت ومه خو بدون اندازه نه چې له ما څخه به هم اوړي زما مخ یو وخت به مې توبه ستا د دید وروسته چې ټپ په سترګو ړوند سم ستا له دید وروسته چې ټپ په سترګو ړوند سم چې بیا رانسي پر دې پرده د چا مخ ستا د دید وروسته چې ټپ په سترګو ړوند سم چې بیا رانسي پر دې پرده د چا مخ شرق و غرب شمال جنوب راڅخه ورک سو شرق و غرب شمال جنوب راڅخه ورک سو شاید بیا درپسې واړوي دنیا مخ او له تا بس ورپکښې ځان وخوړې همته تا بس ورپکښې ځان وخوړې همته پیدا سوی و غزل ته د شیدا مخ دا رقم نه دا ستا هغه هلته زموږ یو ملګری و کندهاری صاحب هغه به په خپله بزرګواري سره به ماته بخښه وکړي نو دا د ده بزرګواري د لویوالي دی چې ځان ډېر کم او کوچنی ګڼي او شیدا صاحب و مثلا
خو خو دې دا شعر ته په کتو سره ډېر غټ سوچ او ډېر غټ فکر غواړي دغه رقم شعر لیکل بس دا ستا زه تا ته اجل الله داسې کمزوري سړی کوټې ته مې راولم یا نو خو ته خپله کمزوري سړی نه معنا در سره شناخته مې کوي بالا نو یې وخت وخت ورځه نانوایي ته ورځه زه به تا ته اوس نو خبره وکړم مات صاحب ستا د خوا نه یې بعد زه د شاعرانو سره نږ ستونزه لرم په د هغې مې دا 2-3 دانې ستا څه واورېدل مال که دی م هغسې شاعر و نو بالا معلم صاحب ته ووایه چې نور خبرو ته ستا نه سره کېږي په دې خاطر ګوره چې ما شاعران لیدلي دي دغه خلک دي دا نه دي دونه MP3 په جیب کې بس د هغه غزلې او راچولي یې ډکه سګرېټی دا شعر دی ما غزل اورېدلم ډېره توده نو اوس غزله ده دغه اوس یې نو ښه کړې سپی رقیبه دا د دې شعر دا نو څه دا خبرې ته به زه لږ ته اوس زه خپله ګیله درته وکړم بله اخته چې غزله شروع کړي یو ورته یې ما د لښکرګاه چرس درته راوړي دي بل به یې ډکه چلم چې درته سر یې سرخانه کړم او نن به جانان په نشو کې مستانه کړم مسلمانه د بوټو سره پکښې ختلي نو ته پر دغه څه نظر لرې د شاعرانو ارزو خو د دغه شاعرانو سره مطلق خلاف دا چې دی د ادب د شاعري پر مخ باندې یو تور داغ دی پر لمنه باندې داغ دی زما څخه په یو راډیو کې هم دغه پوښتنه وسوه شعر زما په دغه نه خوښېږي چې دغه شیان دي زه یو مثال درکړم ستا په جیب کې یو د افغانۍ زری دي ته ځې بازار ته میوه رانیسې سیب رانیسې انګور رانیسې دا شی رانیسې چې هغه ستا صحت ته پیدا کړي د ده په جیب کې هم دا زری دي دی ځي روین په رانیسي چرس په رانیسي نشي توکي رانیسي دلته موږ ویلی سو چې زری ملامت دی یا دا د چا په جیب کې چې دی دا څوک چې پسې ځي دغه سړی ملامت دی شعر نه دی ملامت شعر سم دا چې څوک یې غلط استعمالوي دغه ملامت شعرونه مه وایه دی که نه وایي دی اوري ما څه دا کتاب راکړي زه به دغه وایم هره به ځم ایمان صاحب دا د تا ستا دپاره راوړی دي هو خو هره به ځم دغه مکتب ته راسه مکتب شروع سم او عماد صاحب دا څنګه لیکل کېږي د لویه سره ته څنګه په دماغ کې درسي دا شی دا خو داسې دی الهام دی ستا په زړه کې الله پاک داسې یو څه در واچي یو موضوع په زړه کې درکړي بیا به وروسته ته پر هغه باندې کار کوې هغه فکر دماغه بیا راباسې بیا به کاغذ پر مخ باندې پرېږدې څونه وخت دغه کتاب در څه ونیوی او اول کتاب په ډېر وخت ولیکل څو که دا دوم یا اول کتاب اول شاعري چې ده داسې کمزوري انسان مجبوره دی چې ډېر چین پکښې کې وکړي نو هغه کتاب یو څه وخت نیسي دوم کتاب ته شاعري پخایي بیا دونه مشکل دا ستا رقم نه دی اجل نه چې 10 کتاب دې لیکلي یو د ما خو چې اوس د خدای حق درته وایم دې کشران زه ډېر آل نور سره ما ته یې وخت کیسې کوي دا دویم یو ځای راغلا کړه هغو لا نوم نه و په لیکلی نو په نور نه خبر یا چې د خدای عکسي دا خو ما زه د اغسته میلمه د مخه دغه غټ بازي درته وکړه چې ما داسې شعرونه لیکله داسې کتابونه مې لیکل شی لا نسته دا ما زما یو مثال درکړي میلمه چې در تاثیر لاندې راوستی سړی میلمه د تاثیر لاندې راوله مړ داسې لکۍ پروا نه که د رنګه نه معلومېږي یا بیا رنګ تم شاعر نه معلومېږي داسې بلبلډر معلومېږي عماد صاحب بلبلډر هم بلبلډر دی او داسې بدن یې دی ماشاءالله میلمه هم لږ چې لاسې لګ یا تایل دی چې ورته شاعر دی وایي زه شاعر یم چې ورته باډي بلډر وایي باډي بلډر یم چې د نانوایي باز ته راواخې وایي نانوایي یم چې ورته پلانی امام لري وایي زه یم لرم آس کټکنۍ دی میدان یې لاند دی چې دا لسوړې پورته کړه یا دا خو بیخي لسوړې نو کله پورته کېږي پر دغه پر دغه بدن سره داسې ته ودرېږه اوی یا نډیبال ستا او د دا نه سره کېږي نه سره کېږي زما دا ځای او د ده دا ځای او زه بیا زخمي یم احمد صاحب دا وګوره د مرمۍ دا پکې پاته ده داسې بد زخمي یم معلم صاحب ډېر بد پوښتنه دا اوس نه دی دا دغه ازبکستان چې دا راوړلی هلته نو دا خو چې وې دا ما پر کچاکي لاره راوړلې 2 لکه مرمۍ راپسې خاورې کړلې لیکن جلاله آس خو نو بیا نه نو هلته یې څوک ورته کښېنولې وه چیرې توپکه ته سرادیان خو پر دغه ناستې د هر ملک څه چې اوړي خپل سرادیان یې خپلې پوستي همداکه داسې په دوړ لړلی و چې راغلی د سره کم وم هغه آس در احمد صاحب یو زما نوم خو دوی پوره نوم لنډۍ ارماني نو داسې ارماني شعر نه لرې ځانه زما دپاره
ارماني شعر به در پیدا کړم مشکل شته را پیدا که نو دغونه وخت دی اوس چې څه ورته دا بیا د معلم صاحب به دا مخته کړي چې زه یو څه ورته وایم وایي ته د کشران خبرو ته غوږ نه نیسې او ته پر کشرانو شفقت نه کوې او ته پلانۍ نو دی هم دغسې هره ورځ ته دغه دا ارمان ولې نه دی ورپوره کړی دی ارمان چې شکري تا داسې پوښتنه دا ارماني دی چې دا ته لنډۍ پوره کوې دی ورته ارماني ورسره وایه په خوله کې درولي د ارمان یې څه شی دی چې د دا ارمان خو د ده څه پوښتنه وکړه زما خو اعصاب یې راخراب واده نه راکوي څه وایه وایم واده نه راکوي ولې ولاکه وایي دا د واده دی ته د مخ وګورې په مخ یې نه کوم زه واده هېڅ یو مسؤلیت نه پېژني کار دی نه کوي دوه توري دی نشي لیکلی دوه توري ته نو تا ور پرېښي نه دي څنګه یاره هسته یې دا شل واره مې ورته چې مکتب ته راواستو نه راستي اجل الله ما بوتلي په ننوایي کې مې شاګرد کوي غرمه یې ورته ویلي چې زه به لمونځ وکړم هغه ورته ویلي چې پر 11 بجې لمونځ خو خیر نو اوس د لمانځه ولې دې د عماد صاحب ننوایي ته نه راستولم باره به تل د کتابونه وایي اگر د ورځو باره ننوایي درسه پاتې لا به ښه یې باره به لکه دی هم به بایبلډر یم هم به سیده راغلی کوټې دلته بیده سوی بیا درننه نه دي روتلی دا بله زما د معلم صاحب سره ګیله دا ځینو ننوایانو کې مشکل یو ستا بیا سم سړی نه یا هلته ګرمي وه عماد صاحب یا دی کمزوري وي که دی په ننوایي کې سس په ننوایي کې په ګرمي نه یا موږ کولران یې ښه دي بیا دلته زه ورځم بار به هم شاعر یم هم به نانوای یم هم به بایبلډر یم دا نو یوازې عماد صاحب داسې کېدلی شي چې شاعر سي ستا دا بدن وګوره دا بډ بدن دی را جوړي نو دی ښه ودرېږي زما ته بله خبر را په یاد شو دغه چې دی معلم صاحب او لنډۍ هر سهار دومره وریجې خوري دا غوړې غوړې وریجې نو زه ورته وایم دا کوم دا خېټې غټې سولې وارې چاق سولاس بیا خوند نه شي پر اخیستی بلکل نو داسې ورته وایې معنا د خوراک سره احتیاط کوئ لږ لږ ورزش کوئ نور نو ته به پوهېږې ما ته ستا لاسو ته وکتل او بیا د دې د سهار سهار وریجو ته وګورم خالي خوراک ګرځېدلي یا ورزش خپله داسې یو خاصیت لري چې لکه دغه شاعري 10% تا ته الهام دی 90% به ته کوشش کوې ورزش 10% دی 90% یې خوراک دی ستا به ګرده توجه خوراک کوي دا د وریجې د بازار وریجې دا ډېر تاوانیانې دي هغه به سالمه غذا خوري او سالمه غذا به خوري دغه وریجې و دا د بازار شیان و دا شیرنخود و دا خوري زما انډیوال داسې ماته نصیحت کوي دا شیان مه خوره زه داسې بدن مې داسې سړک اوښتی واره موټرو والی مړ شو دا داسې منفي سړی دی ګوره نو انډیوالو د سړک دغه بیا څه سره لري و ماته داسې نصیحت کوي داسې صحتمند به بار به دونه اوږد عمر ده په خبره ما سر خلاص دی وایي معنا دا پرهیز مریض معنا نه لري وایي مړه کېږو هغسې ورځ دا تا اوس د ده دلیل هر سړک اوښتی موټرو والی زه دا دې ژوندی یم موټر دغه څه سره وایي نصیحت وایم ژوند نه دی په باوري سې بیا خورو یا دا نه د خبره لنډه چې ژوند نه دی په باور ژوند ولې نه دی په باور ته ورسه د خارج سپین ږیري عماد صاحب د 100 کالو د 90 کالو د 95 کالو دی خواري کاږي ولا ما د پرون یو ویډیو ولیدل د 110 کالو سپین ږیري کلب ته راتللی و په زینګ یې وکړي بدن یې ښکاري هغه زما شعر پاته سو شعر ورته وایي دا په نصیحت نه راګرځي په شعر کې بیا سر ورسه عماد صاحب چې دی تر څو کنجۍ راوړي دول ارماني شعر راته ووایه زه به ارماني شعر پیدا کړم دا خو داسې دی لکه د تربار دکان هر شی پکښې شته او په شعر کې باید هر شی وي خو هغه هر شی نه چې موږ ته وصیت کړي چې لم دی و چرس یا نه در باندې وم نن چې سم سړی راوستلی دي مېلمه را سره مېلمه به نن احترام کوي نو ما نه وې ښلي تا بیا اوبه چې راوړې اول چې څوک ته اوبه درته وایي اول هغه ته سړی اوبه راوړي د دون اخلاق او ادب درلودی تیار کار دا چې الحمدلله وایي د اوبه وروسته په دې کې نو ته ملامت یې شل واره مې درته ویلي چې راشه مکتب کې راواستو نه راستې څنګ ته ستا ناست زما بغل ته ناست وي دغه ملاقات دی اجل انا خپله دوی کنوت نه دی زده تاسې دی ډېر مه تهدیدوئ عماد صاحب شعر زیره خراب کړي دي دا اوس ته زموږ میلمه یا دی تا ته فرمایشات درکړي شعر راته وایي ما ته خوند راکوي ورته ویې وایه زه غږ نه کوم شعر دې خاص تا ته ډالۍ وي مننه عماد صاحب ته چې د ښکلو څه مخ اړوې اصلي نه یې ته چې د ښکلو څه مخ اړوې اصلي نه یې اصلي ته چې د ښکلو څه مخ اړوې اصلي نه یې ځان رښتیا ووایه زما خو به کافي نه یې دا ځان مخاطب دی ته چې د ښکلو څه مخ اړوې اصلي نه یې ځان رښتیا ووایه زما خو به کافي نه یې ستا د خندا دغه آهنګ د اصولو لای خبرې
ستا د خندا دغه آهنګ دا سور او لای خبرې ته قسم واخله چې ته لور د موسیقي نه ستا د خندا دغه آهنګ دا سور او لای خبرې ته قسم واخله چې ته لور د موسیقي نه دروازوان د جنت ټینګ ټینګ تلاشي کړم ویل دروازوان د جنت ټینګ ټینګ تلاشي کړم ویل یا ته پښتون نه یا او یا خو جنتي نه دا ډېر جالب ژړا دې اوس خلاصه کړه ځانه سختي وروسته پاته ژړا دې اوس خلاصه کړه ځانه سختي وروسته پاته ته اوس ویار ته ورهې را رهي نه ته د یار په روان یې تا بیا ژړا خلاصه کړه واپسې کې د کوټې والا پر چم په واپسې کې به دې څه عاج ده اخوا را روان اصلي کشونه خو هلته پاتې غټې زردکې د پارسل په پای کې دغه شعر کې مخکې جوړېږي دا د شاعر خوا به بدېږي سختي لا پاتې دي خوشبو ترې خېږي نه ګلاب دی او نه بل بوټی دی ملي بیرغ پر ځیګر خو د لالي نه او د یار د حسن مرته پروت لکه یخی همته د یار د حسن مرته پروت لکه یخی همته ځان ته دې پام نه دی سړی نیمایي نه ویلې سوی یخی خو نه ویلې څه په وایي بیا نو چې د یار د حسن مرته پروت یار صاحب پر کلام دې برکات دا په یوه غاړه نه وځي بل ووایه دا بیا ماته ووایه دا خو چې دلته ډالۍ کوي دا چې بیا اجل الله تا ته ډالۍ ما خوب لیدی چې لږ لږ ویښېدلم شرمېدلم ما خوب لیدی چې لږ لږ ویښېدلم شرمېدلم جنت ته زه بې تا داخلېدلم شرمېدلم او نن زما و ګناهګار زړګي ته خدای راغلی و نن زما و ګناهګار زړګي ته خدای راغلی و نن ټوله ورځ له ځانه پټېدلم شرمېدلم او زه خړ دیوال ولاړ وم ته سیلاب سیلاب رهي سوې زه خړ دیوال ولاړ وم ته سیلاب سیلاب رهي سوې په دې خاطر جانانه نړېدلم شرمېدلم او زه ځکه د بوټونو تڼۍ خلاصې ګرځېدم د بوټونو تڼۍ خلاصې ګرځېدم د ننګه چې خپل پښو ته ټیټېدلم شرمېدلم زه ځکه د بوټونو تڼۍ خلاصې ګرځېدم د ننګه چې خپل پښو ته ټیټېدلم شرمېدلم او دا څه د زورور سره دې واخیستل ناسیاله په لپه کې دې غمه ځایېدلم شرمېدلم دا څه د زورور سره دې واخیستل ناسیاله په لپه کې دې غمه ځایېدلم شرمېدلم په ځان کې مې همته د خپل ځان مړی پیدا کړي په ځان کې مې همته د خپل ځان مړی پیدا کړي پر ځان لکه کفن راتاوېدلم شرمېدلم نو بیا د شعر خواته زما نن مې دا خبرې بیرته د شعر خواته ځي پر رخشم نن یو شعر لیکلی و لونګ مې رابار کړي دي باران یې لنده یې زمری د زمانې مه چغالان مې زیری دا خو نو د ما تر کم نه جار څوک خلک ما چې غاړې خلاصي یو شعر مې ولیکلی لکه ما چې ما دې سره یو ځای کې چې ظالم جانه زما نن دغه موضوع د شعر څه مې نه وځي د دماغه څه مې دا موضوع نه وځي همت صاحب د شعر لیکلو دپاره یا شعر جوړولو دپاره تعلیم و سبق ویل مثلا په اصطلاح دا مهم دي که نه دي زه خو وایم مهم دي هغه په دې خاطر یو څوک چې 5 ورځې مدرسې او مکتب ته تللی هغه مطلق د شعر په شعر کې د چرسو صفات نه کوي هغه تا ته د شرابو صفت نه درته راوړي هغه تا ته مثلا داسې شعر نه لیکي چې هغه د ځوان کشر دپاره دا اوس چې تازه راپورته کېږي د دې دپاره لکه زار دا رقم ځینې داسې شیان ورته توصیفوي د داسې شیانو صفتونه ورته کوي دا کشر ته به کچ راپورته کېږي هغه داسې فکر کوي چې دا ښه کار دی ښه کار نه ویل کېدی دا شعر نه لیکل کېدی نو دا خو زما نظر ستا نظر څنګه دی د شعر دپاره تعلیم و سبق ویل په اصطلاح مهم دي که نه دي بلکل دا لازم و ملزوم دی یو بل تړاو سره لري که چیرې دا شعر داسې دی په دې کې ته د ژوند تجربې شریکه یې که ته تعلیم ونه لرې ستا ژوند د چرسیانو د روینیانو د شرابیانو سره یې ته د شرابو تجربې ورسره شریکه یې او که ته چیرې تعلیم ولرې ته پوهه ولرې بیا ته هغه تجربې ورسره شریکه یې خو دا
یعنې د زما نظر د تایید وړ د احترام وړ نه نه چې ته راغلی مات صاحب حاجي لالا داسې یا داسې جلا جلا لغتونه وایي ما ولا که تر اوسه ورته توصیف تا څه شوی ده دلته چې ته زما سره ناست یې او واده راوکړي واده نه راکړي او ارماني یم پلان ستا دغه رقم بنډارې بره پر ما لا تاثیر وکړي سم دی نن ډېر دغه وایم یا نو څوک چې یا په ژوند کې څوک ته چې څه متاثر عبارت هغه شعرونه لیکي مات صاحب کم ژوند څه چې دی متاثر کم ژوند کې چې دی عبارت هغه اړوند شان لیکي خاص شاعر داسې یو څوک دی دا موږ ورته وایو د ټولنې سترګې د ټولنې سترګې داسې چې هر شی په سترګو ویني ته په خپل کور کې زیریږې زه دلته په شعر کې تا ستا درد راخلم زه په زیری یعنې په دا ټولنه کې چې هر څه ناخوال دي ما چې یوازې د خپل دغه دا وایي بس سړی نو ستا د بلبلدري شعر یې دا نه نو دغه وکړه ورڅه چای مای سر برابرې که بلد ځو کابل تا کې وم د کتابونو همت صاحب ورته ډالۍ کړي نو دا وی زما کتاب و ستا د دې کتاب که ما زنارې دی اره بیا به معلم صاحب ورته وایي دا د پخوا زه خو دې خط په څه ویلی چې اوس مې ورښولی دي زه دی بیا ګوته پر تېروي بسم الله زما نه دغه رقم قرآن شریف یې دغه رقم وایي بسم الله بسم الله داسې دا رقم څه یې کېږي قرآن و دغه شی را غټ کړي ښه اوس دغه ده ته ورکوې دا کتاب دغه یوه دانه کتاب به ده ته ورکړم سبحان الله نه دغه موږ سبا عکس هم یو دغه واخلي څوک یې څه واخلي دغه او دغه کتاب به معلم صاحب ته ورکړو د معلم صاحب له سترګو سره موږ سره شناخته سو یوه ورځ وایي دید بله ورځ شناخت و خدای دې وکړي چې ستا په نانوایي پېښ شمه زه بیا د مازدیګر خوا ته بېکاره باره به درځم ګوړی راځې به د خیره زه بیا په نانوایي کې سوړسه کم پخوم هغه ستا دپاره حاجي لالا خوښ هم دی سوړسه پرني یار ته د چیش دپاره دیږي څوک یې نظر نه کړي یار بیا دونه پر نامې دی دا کتاب چې سپنني نظر کړي دي ډېره مننه درېیم کتاب دې بیا جوړ کړي چې دغه هغه چیش دی هغه شنه دانه له نظر هغه هم د نظر دپاره ده دا ستا شاته د زنبک زړېږي دم تا ته زړولی چې نظر کوي وان سپلني له نظر کوي هغه شی پاتې ما سر په خلاصېږي دا بل کتاب ما ته راکړي دغه کتاب حاجي لالا خاص مې ستا لپاره ستا نوم پر لیکلی دی امضا کړی مې دی درته سبحان الله احمد صاحب نو تا ته چیش در پاته سوه کومه دی ستا ده ما ته سس بانډار ما ته ډېر شی ډېره مننه یارو دا خو بلا احمد صاحب ته ضرورت نه لري ته ګرده دلته ثبت کړي دي بیا دا هر یو په کلم خو دا ورځ داسې څوک نه راولي چې موږ ته شی راکړي دغسې خلک درته راولم نن مې همت صاحب درته راوستی مه کوه دا داسې خلک وایي راوله چې موږ ته یو شی راکړي خو ستا کوټې ته راځي ته باید یو شی ورکړې چاته یا نو خدای زموږ کوټې ته راځي ما ته باید کتاب راکړي لکه دا زه ولاړم دا لنډی چې دی دا نو بس یو څه دغه دی او ډېر شوقي سړی دی پوه شوې حاجي لالا نو درس نه کړ حاجي لالا ته به دی درس راکړي ګوره لږ لږ خط مو زده کړي دا کتاب ته ګوره باره مې ما ته کړو پې سره وایي ما نه پر پیرزو کې دی نه کوم ورکړي یا نو ښه دی یا کشر باید تهدید نسي تشویق یې کړه دغه رقمي د واده بس چې ویې غږی واده چې ویې غږی وای واده دغه هم چې مکتب ته ورباسئ دغه فکر یم د هغه څخه وزیر دا نو بیا ته ووایه دا د سره بیا مکتب ته سره بیا مې وښیم خو حاجي لالا وخت نو کې لږ په کوټه کې کار وکړي دلته چې کار دغه پنځه دانې پیالې مینځي یو ګیلاس چیلم ورسره مو یې د حاجي لالا بیا غټ چیلم هم دا د نشهیي توکي دا نو ګوره ګرده بانډار پر دا خبره بدخونده سو چې ته په کشرانو باندې نشهیي توکي مخکې د ورځې درې څلور ورځ کوئ اوس یو ماښام بل ماښام زه ته اول یې مس کوه کیس که یې سل واره یې وس کوه خو د دوه مخ ته یې مس کوه په ده یې مه ډکوه په ده یې مه راخله یا په ده ما پرېوله مو پاکوه یا مغه مه کوه دا دونه کارونه دغه کوي دا یو کار خپله وکړه او زما بیا جبه دغه دی و یا مې پخه ده که مې خپله وڅکو یا مې په ده جوړ کړي یا مې بیا لاس لا واروړئ نو زما یې غاړې بندي ما ستا سره واده زه بیا ستا سره دغه واده کوم ته او دی دواړه راسي په کلب کې مو موت داخلوم زه به نو په دا سپینه ژره کلب ته ستا دپاره اگر سره داسې ماشینان سته چې خاص سپین ژرو دپاره موږ راوړي معلم صاحب الله مازی وار ولا د خیر دا دې درته شناخته مې کړي هر وخت به د خیر بلې ورځ بیا راوړو ودان ستا نو بس نو پاک سو بیا ټاکې نو زما د مکتب وخت دی چې راغلی وې دا سړی نور درسونه ورته وایم همت صاحب هم کار ورته ځي نو بس د خیر موږ اجازه درڅخه اخلو حاجي لالا ته ما ورته چای سره سمې کړو نو چای نه کوو حاجي لالا بیا راګرځو دا خپل ځای دی خو دا نو خپل ځای دی خیر نو د خدای په امان ستا